په هر نوع خدمت به ستاسې کوو. دا اوس نږدې ورځو کې موږ د امیرالمؤمنین شیخ صاحب سره مجلس و، ابودجانه مولوي صاحب هم و، د څو اردوګانو مسؤلین و، دا والیان صاحبان و د مشرقي او د جنوبي. پر دې باندې فیصله وشوه چې بیا دغه سرحدي ولسوالۍ چې کومې دي د دوی د ولس چې کوم دي د مکاتب، مدارس، پلونه، لارې د دې د جوړولو دپاره د سرحدات د وزیر صاحب په مشرۍ په هر ولایت کې کمیټه جوړه کړه او ډېرې زیاتې افغانۍ ورته منظور کړلې د اوس دپاره چې تاسو به دغه ولسونو ته په عاجله توګه د ژمي تر رسېدو د مخه د لارو په جوړولو کې، د مکتب په جوړولو کې، د کلینیک په جوړولو کې، د مدرسې په جوړولو کې او د شبکې خدمات چې دي د ټلیفون د دې په برابرولو کې به تاسې همکاري ورسره کوئ. نو انشاءالله چې دا کارونه به هم شروع شي او په دې برخه کې به هم ژر ګامونه واخیستل شي. نو دا نظام انشاءالله ټول په تاسو باندې مشفق نظام دی او ستاسو د منځ څخه راپورته شوی نظام دی. همیشه به ستاسو ټولو ستونزو ته د خپل وس په اندازه رسیدګي کوي او خپل ټول توان او وس به انشاءالله ستاسو څخه نه سپموي. په ټول وخت کې به انشاءالله ستاسو سره همکار وي. او دا چې مشکلات څه ناڅه په نظام کې اقتصادي مشکلات ستا ستونزې ستا کېدلی شي چې په ځنډ باندې رسیدګي ورته وکړي، خو دا هوډ موجود دی، دا عزم موجود دی انشاءالله چې هېڅکله به هم تاسو نه هېروو او په ټولو ستونزو او په ټولو مشکلاتو کې به ستاسو سره شریک یو او ستاسو په خدمت کې به یو. موږ ستاسو خادمان یو، ستاسو د خدمت لپاره مو د مسؤلیتونه قبول کړي دي چې ستاسو د خدمت وجه نه یوه ورځ هم موږ ته دا قدرت او د دې شان شوق الحمدلله نشته راسره. خپل په کور کې به ارام ژوند او زندګي کوو. یوازې د ټولو مطلب دا دی چې ستاسو خدمت وکړي او په هغه طریقه چې ستاسو پر موږ باندې حق دی. نو موږ به ستاسو په حق درکولو کې پوره کوشش کوو او تاسو به زموږ په حق راکولو کې پوره کوشش کوئ انشاءالله چې بیا به دا مزل ښه روان وي او هېڅ یو غماز و غدار و داسې کسان چې د افغانستان دښمنان چې هغه غواړي ولس خپل په مابینځ کې تفرقه د ولس په مابینځ کې واچوي، د نظام ولس په مابینځ کې واچوي، پروپاګند وکړي په مختلفو برخو باندې، پر سمتونو باندې مو سره وویشي. انشاءالله چې دا به هېڅکله هم بیا نه کېږي او د دښمن ټولې شومې هڅې دا به ناکامه وي د خیر سره. نو موږ ستاسو د راتګ دا زموږ دپاره دلته ستاسو سره ملاقات یو افتخار بولو د ځان دپاره او په دې باندې ډېر خوشحاله یو او ستاسو څخه مننه کوو چې تاسو د اطرافو څخه سره راټول شوي یاست دلته زموږ مجلس ته یا زموږ لیدلو ته. دا ستاسو پر موږ باندې ډېر لوی شفقت دی. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې په ښه طریقه باندې ښه په خوشحالۍ باندې مخ ته راتګ دلته یقینا چې دا د ولس سره او د دې خاورې ترقۍ او د آبادۍ سره یقینا چې هغه عملي بس دې کې نور څه توصیف او دغه خبرو ته ضرورت نشته، بس دغه عملي بڼه باندې موږ تاسو ولیدل. اله العالمین دغه نظام مستحکم او مضبوط کړي. څومره ضرورت مشکلات او اقتصادي سیاسي ستونزې چې اسلامي امارت ته مخته دي الله پاک د خپل غیبي خزانو پوره کړي. ټولو مشرانو حفاظت وکړي. د حضرت علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه دغه رنګ د ټولو مشرانو د کشرانو د ادنا او اعلی ټولو الله پاک حفاظت وکړي. کوم هغه اراده او عزمونه چې د ملک او د اسلام د ترقۍ لپاره لري الله پاک هغه ته عملي وجود ورکړي. الله د هر قسم شرور او د فساداتو نه وساتي او په هر قدم باندې الله پاک مدد او حفاظت وکړي. وصلی الله تبارک وتعالى